ابراهیم الکوزی وایي په راتلونکي ټاکنو کې ولسمشر غني ته ماته ورکوم. سلام، وخت مو په خیر. راته ستړي مسئله دې مطلب تر شریکې دا نه مټ که چا زموږ چینل نوي سبسکرایب کړي، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشریزو ټاکنو ترنمان ابراهیم الکوزی په مرکز کابل کې د یوې غونډې پر مهال وایي چې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې ګټي او د ولسمشر غني په ګډون ټولو نمایندانو ته ماته ورکوي. نوموړی وایي غواړي ولسمشر غني ته د هیواد اوسني وضعیت په تړاو مشورې ورکړي، خو په وینا یې چې ولسمشر غني د ده په ګډون د ولسمشریزو ټاکنو له نورو نمایندانو سره نه ګوري. الکوزي چې سلګونو پلویانو ته وینا کوله وویله چې د ولسمشر غني تر ټولو کلک رقیب دی او د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې به د خپل پلویانو پر مټ ماته ورکړي. الکوزي پر ولسمشر غني نیوکه کړې ده چې د ده په ګډون د ولسمشریزو ټاکنو نمایندانو امنیت خوندیتوب ته سرتیري نه دي ورکړي او باید ولسمشر غني په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نوموړی پر ولسمشر غني نیوکه کوي چې د ولسمشریزو ټاکنو له نمایندانو سره نه ګوري، په داسې حال کې چې دوی غواړي د هیواد د اوسني وضعیت په تړاو مشورې ورکړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د ولسمشریزو ټاکنو ځینو نمایندانو له ولسمشر غني د ساتونکو او زغروالو موټرو غوښتنه کړې وه چې د کورنۍ چارو وزارت له لوري د امنیت خوندیتوب په مخه ګڼ ساتونکي ورکول شوي دي. مننه دوستانو چې دا مطالب مو راسره ولیدله. که دغسې ښکلي او تازه معلومات مو خوښېږي ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بل مطالبه یا خبره پر چې تاسو حاضرېږم. تاسو ټولو ته ښه وخت. خدای په امان.